بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو بچیانو، تاسې خبر یاستئ چې دا جنت څه شي ته وایي او دا جنت کې څومره خسته خسته شیان دي؟ خبر یاستئ بچیانو؟ په جنت کې به مرګ نه وي، په جنت کې به خفګان نه وي، په جنت کې به موږ او تاسې خوشحاله یو، په جنت کې به موږ او تاسې جنګونه نه کوو، په جنت کې به موږ او تاسې خفه کیږو نه، او په جنت کې به مونږ او تاسې یو بل سره جنگ نه کوو. جنت څومره پاک ځای دی. څوک جنت غواړي بچیانو؟ مولوي صاحب پوښتنه لرم. ها بچیا وایه. د پښتانه په جنت کې هم جنګونه کوي؟ ډېره ښایسته پوښتنه دې وکړه. په جنت کې به پښتانه جنګونه کوي که نه کوي؟ یو خو دې الله جل جلاله زمونږ په هېواد کې امن راولي، سوله راولي. دې جنګونو نه موږ ستړي شوي بچیانو. په جنت کې به پښتانه جنګونه نه کوي انشاءالله. الله دې وکړي چې په دې دنیا کې د پښتنو جنګونه خلاص شي، خو په جنت کې بچي پښتانه جنګونه نه کوي. مولوي صاحب پوښتنه وکړم. ها بچي پوښتنه وکړه. په جنت کې به خفګان وي؟ ها په جنت کې به خفګان؟ نه بچیا، په جنت کې خفګان نشته دی. په جنت کې به موږ او تاسې ټول خوشحاله یو. مولوي صاحب ها بچیا. زه پوښتنه ها بچیا پوښتنه وکړه. جنت کې به خلک د پلار پیسې ورکوي؟ ها بچیا. بچیا ستا لکه چې پیسې ډېرې خوښې دي. ښه جنت کې بچیا پیسو ته اړتیا نشته دی. هلته به الله جل جلاله ستاسو لپاره دومره شیان آماده کړي، دومره شیان آماده کړي چې تاسو به د پیسو په کیسه کې هم نه یاستئ. بچیا پوه شوې؟ آفرین. مولوي صاحب ها بچیا یو پوښتنه وکړم. ها واو. په جنت کې به څوک مور سره سمولي؟ ها ای بچیا تا څومره ښایسته پوښتنه وکړه. بچیانو د مور او د پلار احترام کوئ، قدر یې کوئ. په هغې دنیا کې به تاسې د خپل مور او پلار څنګ کې یاستئ، او چې ستا دومره زمانې مور ګرانه ده، بس الله دې ستا دغه ارمان پوره کړي بچیا. نو بچیانو تاسو پوه شوئ؟ ښه بچیا ته څه وایې؟ ها بچیا وکړه. په جنت کې به د انسان ګیرې وي پوښتنه؟ نه بچیا، په جنت کې به د انسان ګیره نه وي، خو د نبي علیه السلام یوازینی سنت چې هغه د انسان سره قبر ته ځي هغه څه دی؟ ګیره ده. په هغې دنیا کې به د نارینه ګیره نه وي. مولوي صاحب ها بچیا آیا دا کافران جنت ته ځي؟ ای بچیا ډېره ښایسته پوښتنه دې وکړه. کافران به د همیشه لپاره د تل لپاره په جهنم کې وي، او هغوی ته به کومه سي عذاب وي؟ عذاب شدید، ډېر سخت عذاب به کافرانو ته وي. نو الله جل جلاله دې مونږ او تاسې د جهنم څخه وساتي، او الله جل جلاله دې مونږ او تاسې جنت ته داخل کړي. آمین.